عزیزانو، هر وطندار چې له وطن راوځي د وطن یوه برخه له ځان سره راوړي. ډاکټر صاحب جمیل ستانکزی هم یو له هغو وطندارانو نه دی چې کله چې راغلی دی د افغانستان دواخانه هم ځان سره راوړې ده، لکه څنګه چې وینئ. دا د وروره د کابل تقسیم دلته ولاړ دی. ډاکټر صاحب جمیل دواخانه هم دلته ده. نو عزیزانو، زه راغلی یم د کابل ټکسي سره د افغانانو دواخانې ته. ډاکټر راغلاست. سلامات اوسئ، بخیر اوسئ. هر کله راسئ دوستانو، ملګرو، بخیر بیاین، هر وخت بیاین. دواخانه خودتان. دکتر صاحب چرا نشته که دواخانه و درمانتون در امریکا ور جای فارمسی خو هر جای پیدا میشه، CVS، والگرینز و اینی. کم از کم برای امریکایی‌ها مردم از یا نشان بدیم دوی ته ورخی چې موږ هم له تاسو کم نه یو. په هر ډګر کې افغانان هم خپله دواخانه لري، که د قالین دکان لرو، د خوراک فروشی دکان لرو. په څنګ کې دا هم یو عادي کار د افغانانو خپله دواخانه درلودلی سي. بېشک زه به خود خپل تقسیم خلک ته وروښیم. عزیزانو، د ما تقسیم چې ده د کابل یوه برخه ده چې ما ځان سره راوړې ده. خلاصه خدای ماجت مه پې کوه، مریضان کېږئ مه. څه امر خدمتي په سر او سترګو تاسو مشرانو کشرانو د فامیل هر غړي ته که واکسین نه وي، دوا وي، هر څه با نسخې بې نسخې ډاکټر ته ویلی سئ چې دا هم مای فارمسي ته راولیږي، او بېل نسخې هم کله کله بعضې د ټوخي او د تبې او د نورو ورته دواوې او شیان پکاري. په سر سترګو با کیفیته دواوې په ډېر ارزانه قیمت ټولو وطندارانو ته تقدیم دي. یو لنډه ویډیو هم جوړه کړه د وطن په یاد د افغانستان دواخانه او د افغانستان او د کابل تکسي. ښه وخت ولرئ عزیزانو.